وسلوالو کسانو د پاکستان په بلوچستان کې 11,000 وګړي ووژل او د افغانستان دفاع وزارت وايي کندهار کې 28 وسلوال طالبان ووژل شول. د نیوز پری چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. په موږ دوه مهمو خبرونو ته وسلوالو کسانو د پاکستان په بلوچستان ایالت کې 11,000 وګړي په ډزو ووژل. د بلوچستان د پولیسو په بیان نورالله نن رسنیو ته ویل دغه 11 کسان چې د ډبرو سکرو کان کیندونکي وو د تیر شپې په حمله کې وژل شوي. یو بل امنیتي چارواکي ویل حمله د مرکز کوټې په 48 کیلومترۍ کې د مش په نوم د ډبرو سکرو د کان ساحې ته نږدې شوې ده. کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. او د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د 28 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویل چې دغه شمېر وسلوال پرون په ژړۍ ورغنداب ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. وزارت په دې لړ کې د نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسماً کومه تبصره نه ده کړې. لیدونکو له ملته مننه، ښې چارې.